الله بن مسعود صاحب را روان دي مسجد را ننوزي چې نبی عليه السلام ځغ وکي آل تر دروازې په خله کې رپښو په ځای کې کښېنستی نبی اسلام د امر دومره اتباع درلودل چې نبی اسلام کښېني صحابه مبارکان وای په کوڅه کې په گلی کې به سړی روانو نبی عليه السلام په مسجد کې چاته ځغ وکي چې کښېنا هغه صحابي والا تکښېنتی په گلی کې چې ماته به موایي هغه صحابه و هغه داسې خلک نه ولکه نن زمانه چې نبی عليه السلام دی ویل پروا نه کوي مبارک علیہ السلام چې دا ځغ وکي چې کښېني عبد الله بن مسعود صاحب په دروازه کښېنستی نبی علیہ السلام ورته وخندل وای تا ته نه وایم ته مخ ته راتېرسه داسې صحابي دي ګوري دغسې قدرمن صحابي دي مبارک علیہ السلام راوستي په اول صف کې کښېنه هغه صحابي څخه امام صاحب ورته لمونځ راوښوي هغه صحابي چې هره نمونه د لمانځه شول امام صاحب مبارک ویل وای دا المنځ ګوره دا صحابي دا د نبی علیه السلام ګران صحابي و دا رقم منځ یې موږ ته راوړي وای نبی علیه السلام وای دا رقم منځ کوي هغه لمونځ دی الحمدلله چې نن یې موږ تاسو کوو دا د هغه صحابي لمونځ دی عجب خدا دې چې نن یو سړی راولاړېږي 1400 کاله بعد په توره تاریکۍ کې پروت سړی بیا وایي وای هغه صحابي لمونځ نه منم د امام صاحب لمونځ نه منم زه در امام صاحب هوښیار شولم سبحان الله امام صاحب صحابه لیدله ته در امام صاحب هوښیار یې د هغه پر علمیت باندې دا 1400 کاله علما متفق دي د هغه پر بزرګۍ د دنیا ټول علما متفق دي ته در هغه هوښیار شولې عجیب عقل دی ستا عجیب سوچ دی ستا و عقل ته سلام دی ته څنګه عقل لرې بیا امام صاحب مبارک خپل شاګردان درلودل حضرت امام صاحب مبارک چې دین را ورسوي ګوري تاسو د هغو احتیاط ته ګوري هغه داسې بې احتیاطه نه وه د قانون زمانې وابیانو دا بې مذهبه خلک چې هر څه پر خوله ورته چې وایي حضرت امام صاحب مبارک یو مجلس د علماو جوړ کړي د خپلو شاګردانو مجلس یې جوړ کړي فقهي مجلس دېرش څلوېښت پنځوس سل شاوخوا شاګردان د فقه علماو پکې ناست وه بیا به امام صاحب مبارک یو مسله یاده کړل دا مسأله به ته څنګه شي دا مسأله به څه رقم باید چې وکړو یوه شاګرد ته یې پوښتنه وکړل ته څه وایې هغه به ویل دا مسله داسې ده د بل شاګرد یې پوښتنه وکړل هغه به ویل داسې ده د ځانه یې نه ویل ټولو ته احادیث د نبي علیه السلام مخ ته پراته وه داسې شاګردان پکې ناست وه لکه یزید ابن هارون داسې شاګردان یې هم روزلي وه امام صاحب مبارک داسې شاګردان روزلي دي یزید ابن هارون د امام صاحب یو شاګرد دی 15,000 شاګردان به یوه کتاب ته کښېنستل علامه ذهبي لیکلي دي دغسې شاګردان به پکې ناست وه بیا به حضرت امام صاحب مبارک داسې راوڅرخري یوه شاګرده څه ده بله څه ده بله څه د ټولو څه چې بیا پوښتنې وکړلې پر آخري شاګرد چې به رالی چې پوښتنه بیا وکړله که به رایه سره موافقه سول امام صاحب ویل دغه زما هم رایه ده دا مسله ولیکي دا به امت ته ورسېږي چې موږ د صحابو څخه دا مسله داسې زده کړې که به د ټول اتفاق نه رالی حضرت امام صاحب مبارک بیا خپله رایه ورته پیش کړل چې زه بیا دا وایم که به د دې ورسره خوښه وه ورته وبې ویل چې در سره تایید ده که به یې نه وه خوښه شاګردان یې وه امام صاحب ورته ویلي وه ول زه انسان یم خطا کېږم که زما نه وه خوښه تاسو خبره پکې وکړي بیا به یې خبرې پکې وکړلې چې د ګردو پر اتفاق رالی مسله به یې ولیکل 12 لکه 2,000 مسلې یوه شاګرد امام محمد صاحب د امام صاحب سره نقل کړلې چې دا حل کړلې 1,00,000 مسلې خالص د افغانستان څخه امام صاحب ته خلکو سوالونه استولي دي 1,00,000 مسلې د افغانستان د خلکو د امام صاحب حل کړي دي اوس هغه علما په هغو کې ما د ټول امام محمد صاحب ناستو امام ابو یوسف ناستو زه به د دې یوه خبره درته وکړم د 2 کسانو جنگ دی د امام صاحب په دغه زمانه کې د هارون رشید باچا په زمانه کې 2 کسان چې سره جنگ دی هغه په داسې ژبه دی چې د امام ابو یوسف صاحب د دې په ژبه نه پوهېږي لکه مثلا زموږ استاد په مابینځ کې چې اوس دلته د 2 کسانو جنګي او دواړه بیراوي بلوڅاني نو موږ تاسو اکثر خلک په دې نه پوهېږي دا څه سره وایي خو یو بل ته ګډ دی بل ته ګړي ماګړي سره وایي موږ سره نه په خلاصېږي امام ابو یوسف صاحب په مخ کې د دې سره جنګ دی امام ابو یوسف صاحب ورلې ګواښې سره وکړي خلاصي یې هغو جنګ خلاص ولاړله یو لاړې رپورټ یې وکړي قاضي ته ورلې ول زه پلانکي سړي وهلی یم قاضي بل راوغوښتئ یو وایي دی را ملامت و بل وایي دی ملامت و وایي په مابین کې څوک و که نه وایي امام ابو یوسف موجود و امام ابو یوسف صاحب قاضي وغوښتي وایي تل ته راسه چې را ورلې وایي دا 2 کسانو جنګ و دا څه پر چیشې سره جنګ و کوم یو ملامت و امام ابو یوسف صاحب عقل ته اوس ګوري کمپیوټر واغه هغه بغیر له کمپیوټر بغیر له بجلی کمپیوټر چالو هغه ورته زه خو د دې په ژبه نه پوهېدلم چې څه وایي دا په بله ژبه باندې دي
خو خبرې مې د دواړو په یاد دي چې یوه دا خبره کوله بله دا خبره د خبرې په معنا نه پوهېږم په یاد مې ده زه به خبرې درته وکړم معنا یې ته پوهېږې چې څه ځینې مراد ټولې خبرې ورته وکړلې د جنګ چې دغسې ویل هغسې ویل خبره یې په یاد وه په معنا یې نه پوهېدي هغه دغسې خلک وه د هغو داسې دماغونه وه چې مړ کېدی د مرګ په وخت کې یو عالم وایي زه ورلم د دې هدایې په حاشیه کې م لیکلي دي امام ابو یوسف صاحب د مرګ وخت د زکندن په وخت کې یو عالم وایي زه ورلم پوښتنې لره وایي ورته مې ویله مال څنګه یې ول ډول ښه یم ته راسه یو مسله مې په ذهن کې راله دا مسله یې پله سره حل کړو وایي مال څه مسله ده ول ډول که سړي شیطانان ویشتله چې په یو حیوان سپورې وي ولیکه چې په پښو یي وایي دا مسله چې زما سره بیان کړله او مسله وردا ده چې تاسو ته بیانوم وایي زه چې ما د ده سره ولاړ شولم بس د ده ساه وختل برته ور وګرځېدلم ورته کښېنستم ساه یې وخت د مرګ په وخت کې اولاد نه و په یاد د مرګ په وخت کې قریب نه و په یاد د مرګ په وخت کې مال نه و په یاد سودا یې نه و په یاد د دین د امت غم اخیستی او مسایل د امت حل کولې امام محمد رحمه الله چې کله وفات شو د امام صاحب شاګرد دی علامه شامی رحمه الله په مقدمه کې لیکلي امام محمد صاحب چې وفات شو چا په خوب ولیدی ول الله تعالی سره وکړل ول اله العالمین حضور ته ورته مال یا الله عذاب را کوي کنه ول اله العالمین را تویل اے امام محمد کمی عذاب در کولای دغه علم نه در پکې شوی دا چې علم در پکې شوی دا د دې لري چې تاسو عذاب نه در کو یو يهودي کافر د امام محمد صاحب مبارک کتاب دی مبسوط دا یو يهودي کافر ولیدي چې وکتی ایمان راوړي دې پر دې مسلمان سو ولهذا کتاب محمد الاصغر فكيف بكتاب محمد الاكبر ولدا د کشنی امام محمد کتاب دی دا غټ محمد علی السلام کتاب سره کوم ایمان راوړي دا مې د مناقب کې درته ذکر کوم خلاصي نه زما د مختصر درته وایم هغه امام محمد صاحب د امام صاحب د مذهب مشترک نقل کړی دی ګرد مذهب وس داسې خلق پیدا سول مولایان د امام محمد صاحب ځانو شاعران بولی